ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين أما بعد قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه شوق سر درود شریف ہوئے شوق سر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سوزري بمين سري الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. عزیزانو دا اللہ رب العالمین عظیم احسان دے چې تاسې دا عظیم رمضان چې دا اوس کومه حصہ شروع کیږي شروع دا داوم دا آخری عشرې د پاره داسې یو موقع الله رب العزت راوستا چې د اعتکاف فضائل د اعتکاف کون کی ذمہواری او ثمره او میوه د معتکف د پاره. عزیزانو رمضان المبارک ټول رحمت برکت خوشحالی سکون آرام د زړه اطمینان الله رب العزت تا قرب نزدېکت زړه نوري مینی ختمېدل زړه کې یو د رب عشق او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او مینه زکیدل د حضور پاک د صحابه د ژوند هغه نقشه اوریدل او بیا په هغه زندگی جوړول. عزیزانو رمضان المبارک ټول سراسر برکات دي خوشحالی دا الحمدلله. تاسو ګورئ زیا په ځای باندې جمعات په جمعات حجره په حجره کلی په کلی د قرآن شریف فضائل بیانېږي د قرآن شریف شان بیانېږي. مونږ بعضې خلقو ته وایو چیرونو په رمضان کې غټ شیطانان تړلی شوي دي نو یار د دې به څه ثبوت وي سړی مثال ورکي. مونږ یو مثال یې دا دی الحمدلله هر یو مسجد د الله په بندګانو باندې الله ښایسته کړی دی. بعضی خلق دا ډیر بیکاره سوچي وی روزه کې مسلمان شو دا څه وایي کنه مړه ویله په بیله نو ته روزه کې مسلمان شو نه دا خبره چاته مه کوئ دا چاته مه وایه. شکر دی الحمدلله چې په روزه کې مې الله رجوع مسجد ته وکړه روزه کې مې الله سترګو ته د خدای عظیم قرآن شریف راوستو. الله شکر دی چې په زبان باندې زما د الله رب العالمین کلام لوستل کیږي. دا زما خپل کمال نه دی ځکه نن رمضان کې الله راوستم ځوانانو تاسې ته وایم مشرانو تاسې ته وایم هغه خلقو چې د رمضان نه مخکې ډېر لرې پاتې وای نن رمضان کې الله راوستی نو که زما غوندې یو شیخ دونه در باندې اعتراض وکړي نو جواب کې ورته ووایه وایي کور مې د رب دی روجه مې د رب ده زړه مې د رب دی ما ته چې زما رب د روجې د عبادت توفیق راکو ان شاء الله را روان کال به ټول الله توفیق راکړي. د شیطان زړه به بعضې خلق ما دا خبره پرونم کړې وای بیګا غالبا ما خلق وای یاره وای اوس اله منځونه کوي په منځونو نه ده په تلاوتونو نه ده په روجو نه ده په حج نه ده په عمره نه ده. بعضې خلق وای داسې که یا لکه د خدای بندانو پسه ده ته دې ناغه زمری مه جوړوه که نه ګوره د الله بنده یا یو سړی راغی نقاش ته وایي چې ماله په تندي باندې زمري تصویر جوړ کړه چې خلق رانه یریږي نه هغه ورته ویلې ډېره ښه ده وګوره دا ستنې دا ټومبېدل دا ډېر ګران کار دی دا وینه چې راوځي ویل نه بس جړومبۍ ستنې ور دننه کړه هغه یو وکړي څه جوړی ویل د زمري سر نه شروع کوم که نه یاره ویلې دا سر یې مه جوړوه چې بله ستنې دا کړه اوس وایي څه جوړی وایي د خپو نه شروع کوم یاره ویل جي خپې مه جوړوه چې کله بیا دې طرف ته لګه وایي اوس جوړه ویل دنګه لکۍ جوړوم مړه وایي دا یې مه جوړوه هغه ویل عجیبه غوندې کار کې نه دی برید او نه دی سری او نه دی خپې نو دا به څه زمری وي هغه زمری نه دی نو د زمري نقشه هغه چې ته تیارې نو ډومبی به د هغه د سر نه شروع کې الله رب العزت مونږ او تاسو له د اسلام افتدا د سنه وکړه
د لا اله الا الله. یو سړی مونږ کوي لا اله الا الله اقرار نه کوي، یو سړی روزه نیسي د لا اله الا الله اقرار نه کوي، زه همداسې مسلمان یم. عزیزانو د اسلام ډومبنۍ چابي دا ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله ګورئ لا معنا څه نشتا، کلم چې ما اقرار وکړو چې نشته ربا ما سوا دستانه بل رب، ما سوا دستانه بل خالق، ما سوا دستانه بل رازق، ما سوا دستانه بل مشکل کشا، ما سوا دستانه بل حاجت روا الا الله. یو الله چې هغه تی روا. نو بیا پدې کې اغیارو ته لاره مکولاوه، نو پدې کې منځ راغې، نو کته چې په منځونو نه ده نو زمری دی بغیر سره کو ځکه ډومبې سر هغه د اسلام ابتدا ده منځ نه شروع کیږي. ما ویل چې اوس په ما باندې بل عبادت نشته، د فرض منځ وخت راغې، اوس به د الله فریضه ادا کوم. صحیح شو؟ نو اوس په دې وخت کې ته نه چې په منځونو نه ده معنا ته زمری منې نقشې منې خو سره نه منې یا رجوی په ډېرو تلاوتونو نه ده. الله خوې زما قرآن تلاوت کوا لولایا ډومبې کلمه د وحی سره شروع ده، تاسو ټولو ته پته لګي. بسم الله الرحمن الرحیم اقرا ډومبې کلمه سره جوړه ده، ټول وایي څه شي؟ اقرا معنا لولا، اے زما بندا شروع د ژوند زما د لوستلو نه وکا. د رب العالمین لوستل په سبان دی کیږي. رب وی زمانم واخلا بسم الله الرحمن الرحیم مخکی تا تبارک وټونه نوی زکه د کم نیک عمل ابتدا چې په بسم الله باندې راغلا. عزیزانو بیا پاغي کې رکاوټ ناراضي، بے پاغي کې تکلیف ناراضي، بے پاغي کې مصائب ناراضي. اقرأ بسم ربک الذی خلق شروع کو زما پنوم باندې چا غلوی ذات پیدا کون کې دے غلوی ذات د الله پنوم باندې شروع کوا. معنا دا چې د بل چا پنوم باندې شروع لات او منات او عزا باندې رد راغه، سوک د لات پنوم شروع کئ، سوک د عزا پنوم شروع کئ، دا پری دی ربوی زما پنوم شروع کئ. اقرأ بسم ربک الذی خلق. قسم دې کده یو بسم الله په برکتونو با پرون ابل ورځ غالبا چا رابطه وکړه، وای مولوی صاحب تاسو یو بیان کړو د بسم الله فضائل مو بیان کړو، د بسم الله سم بیان کړو فضائل. الحمدلله ما ویل ما ته او سوچ وک مالدا خور مخکینه بیان دی و یې رجل خوند راکو خو یو خبره کوم مال چی وې زبد داوم چې د بسم الله برکت بسوک بیا ګوري یا بن ګوري، خو یې زبد د تلندو خبرو کوم پتا به تکلیف وی موبایل دې خپنه شمال نه وایا. وې زما یو بیماری وا او د ډاکټرانو د خوان الله رخصت شم چې ستا دا تکلیف ختميږي نه. الله دې موږ تاسو اوساتي کله چې اني ته د انسان د اني ته چې کله کینسر ولګي دا ډیره خطرناکه بیماری، الله دې موږ تاسو ته نجات نصیب کړي. وې زما ډیره خطرناکه بیماری او ډاکټرانو زه په کور کړم، وې بچی را تاسو موبایل راوړو دا ستا بیان پکې راغی. ما ول چې یا الله بس د مخلوق تجربه خو ثابت کړه چې د ژوند د پاتې کېدو سره دغه نشته. نو یا الله وی عزم مې وکړو کچا به وبرا کولی ما به ویل بسم الله الرحمن الرحیم. کچا براتا څوک برا سره ملو شو د ملاوي دون وړاندې مو بسم الله الرحمن الرحیم. کچا براته ویل څنګه ما به بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله ټکیم. وې زما د خبرې ابتدا په بسم الله شو، زما رو رنگ کی تبدیلی راتلا ټبر لمه شک راغی چې را دا خاوند خو ان شاء الله په کېدو دی. داغه یو خره او ډاکټر واغه سره رابطه وکړه، هغه راغی چې راغی چې بودیزم
ماماجي چې ټیسټ ته دی بوزم تا خو د حالات بل شان دي و چې ټیسټ ته لاړم زما د یینې مسله په ختمېدو وه ټیک شوه بالکل په سلو کې 99% ټیک شوی وه و هغې راته ویل چې لندن نه دی علاج کوي مال چې نه ما د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مسنونه طریقه اختیار کړه د بسم الله برکت دا دی ښا د بسم الله برکت دا دی قسم دی لا علاج بیماری ختمي نو موږ او تاسې به چې شروع د قرآن شریف کو په څه باندې کوو بسم الله الرحمن الرحیم مونځ شروع موږ او تاسې په څه سره کوو بسم الله الرحمن الرحیم روټۍ طعام په څه سره خورو بسم الله الرحمن الرحیم موږ او تاسې هر یو عمل چې کوو ان شاء الله شروع به په بسم الله کوو ځکه الله د قرآن شریف د تلاوت لپاره محبوب ته وایي لولا خو په نوم د چا به لولي الله وایي زما په نوم یې لولا زما د نوم نه شروع کوه الله خپل نبی ته داسې وظیفه نه ښیي چې هغه د کمزوري وظیفه وي افتتاحي کلمات داسې ورته نه ښیي نو عزیزانو زمونږ استاسې اسلام ډېر ښکلی دین دی نو د بسم الله الرحمن الرحیم برکات دادي نو زه تاسې معتکفینو ته نن یوه خبره کوم او هغه به زما انشاءالله زر زر دی دا چې کوم دوستان زمونږ دا بیانات دنیا ته رسۍ دا دي زر زر نشر کې چې خلق ووري او خلق د فایده واخلي معتکفینو زر اعظم په دوه ټکو باندې یو په بسم الله الرحمن الرحیم او یو ستا په دې لسو ورځو باندې الله ته ځان وقف کول په دې دوه خبرو باندې خبره کوم ان شاء الله اعتکاف سنت مؤکد دی زنانه په کور کې کوي او مردانه په کوم ځای کوي جمعات کې کوي د نوی رڼا والا خلقو چې نه ښځې به هم جمعات کې کوي تاسې راوباسئ تاسې هم په دې غرب درب نه موږ به ان شاء الله د عمر په سنتو باندې ځو د عمر رضی الله عنه په دور کې چې د زنانو دپاره کوم ترتیب برابر شوی په هغې کې موږ د ځان نه تبدیلي نه راولو د عمر رضی الله عنه په دور کې هغه حکم دا د تراو سره دام وشو چې معتکفین به جمعات کې اعتکاف کوي او زنانه به په کور کې اعتکاف کوي وی د فتنو دور دی د عمر زمانه د فتنو نه وه لیکن عمر محتاط ته رضی الله عنه الحمدلله په دې اوس د جمعې نه د درې ورځې وړاندې چا خوب کې عمر فاروق رضی الله عنه مبارک لیدلی او موبایل یې راته وکړو ډېر مې زړه خوشحاله شو وایي ډېره مزیداره مجموعه لګېدلي او عمر فاروق رضی الله عنه ته خلقو ته ښیي چې دا عمر فاروق دی رضی الله تعالی عنه انشاءالله ما مخکې جمعه باندې ویلو چې عمر به زموږ شفاعت کوي انشاءالله ځکه چې د چا خبره په سر چشمو باندې بنم ځان لې د لارې رڼاو رهبر ګڼم زما شفاعت به نه کوي ولې به نه کوي انشاءالله محبوب ته مې راولي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه خلق دی چې زما په فیصله اعتراض نه دی کړی او بلکې زما په فیصله ځان قربان کړی ځان یې پې وجلی او زه هم کمال د عمر فاروق رضی الله عنه په دې مینه کې مرګ راشي والله د زرو شهادتونو نه افضل او بهتر ګڼم زر شهادتونو نه عمر خو عمر دی رضی الله عنه عمر فاروق قسم دې زه چې بیان کوم زما یو دم توجه هغې طرف ته لاړه شي ما الحمدلله خوب کې ملاقات شوی او زه ډېر خوشحاله یم چې ما د آقا مبارک زمان او د آقا مبارک سر دا الحمدلله ما لیدلی دی زه په د الله ډېر شکر ګزارم که هیڅ نه خیر دی خو چې دا نعمت دی الله دنیا کې خوب کې را نصیب کړی عزیزانو درخواست مې دا دی چې ته به هغه څوک خوب کې ګوري چې د چا سره دې مینه نو بعضې خوشاټاري وایي یاره وایي مونږ خو وایي والله کې وایي دا د خپلې مقبرې والا هغه پلار هم خوب کې لیدلی نو تا خو پلار باندې اعتراض کړی چې زما پلار مشرک و چې ستا ډومبۍ خبره دا ده چې زما پلار نه پوهېدلو نو ته به داسې پلار په خوب کې وګوري چې د چا عقیده دا وي چې عمر فاروق د ځمکې په سر باندې د ابوبکر صدیق پسې په دویمه پوړۍ کې د اعلی مرتبې او د اعلی مقام خاوند دی ولې به نه ګوري د چا چې دا عقیده وي یا علی رضی الله تعالی عنہ محبوب می ورته آواز کوي یا ابا ترابا اے د حسنین پلار
ته چې چاته د مینې په نظر باندې وګوري وابا ترابا هغه کس ته رب العالمین هم د مینې په نظر باندې ګوري چې د چا د علي سره مینه وي ولې به علي په خوب کې ګوري نه د چا چې ابو بکر صدیق سره مینه وي محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما د صاحب او زما د ملګری ذکر الله قرآن کې کړی داسې یار به کمزې پیدا شي داسې یار به کمزې پیدا کی چې واړه بچي ورته ولاړ دي ورته وی بابا جان مونږ چاته پرې دي اے بابا جان کم خوروانی اے اسماء اے عائشی تاسې ټول او ستاسې پشان نورم ډیر بچي زما د محبوب نه قربان شاه د ابو بکر صدیق ذکر به ولې نه کوما چا چې بچي قربان کړل چا چې مال قربان کو 40,000 بعض علماء وی یا 6,000 اشرفی د محبوب په مینه کې قربان کړي بچو ته وای په ایمان وای سړی سفر ته ځي بچو له سپریدي ابو بکر صدیق ارسل غون کړل د محبوب نه قربان کړل محبوب ته وای محبوب سر ولګوا ته آرام وکا مزل یو شان شوه ابو بکر هم دے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دے لیکن عاشق دی ته وای چې خپل معشوقې ته وای سر محبوبه کې د زما په زنګون باندې زما په زنګون سر مبارک کېږدا الله اکبر یار تم ستړی نه ایسه اوهو یو ځل عمر فاروق رضی الله عنه یره په زمانه څوک موضوع داس کله کله بل طرف تلاړ شي یره په خدای قسم دې شما باندې صحابه د محبوب ډېر خوختي ما ته ډېر ګران دي نو زم چې زما بیان کې د ابو بکر نوم ولې را نغې د ابا هريره ولې را نغې د عمار ولې را نغې د صہیب ولې را نغې بیگام د اسود راعي رضی الله عنه واقعا دلته بیان کړي و د رنګ تور صحابي او به مخ پړه کېدل لکه د سوال الله سم سپوږمۍ اے نه مونږ کړو نه روزنی ولې نه تلاوت کړو نه ذکر کړو عجیبه دلته ایمان بیعت محبوب مبارک ته وی راته وایا کلمه محبوب ورته کلمه بیان کړه اغي ورپسې لوستلا ورته وی د دین بعد کوم کار په ما باندې دی ورته وی چې کله د مسلم راغې منځ بکې عزیزانو د مانځ ټیم لا راغله نه ده روجا او منځ ټول محبوب ته خودل لیکن نه په د مسلم راغې نه په د روجي ټیم راغې نه ور باندې د حج ټیم راغې اے غیرتمندو پښتنو اے مسافر اوري نه ور باندې د تلاوت ټیم راغې تور پلاس کې د کافرانو خلاف د يهوديانو خلاف د جنگ میدان ته کې وتلو خلق راغلل سرداری کونین ته وي اے د الله حبيبا یو کس پروت دی خو ډله خو زمونږ کې دی تور دی خو مونږ کې نه داسې کس راغلی معنا مهاجرینو کې هم نشته او انصارو کې هم نشته خیبر د مدینه طیبې نه 165 یا 160 کیلومتر ځای ته کم مخکې دی من کې دا کس مړ من کې دی پروت من کې دی تورم زمونږ ور سره ده او یا رسول الله خو زمونږ نه دی یو ابن پیژني او جبرائیل علیہ السلام محبوب ته وی لار شاه اسود راعي پروت دی هغه ګډبد يهوديانو چې ستا په لاس مبارک کې اوس لاس مبارک کې خودلو لار شو هغه شهید شوی سردار کونین ویلي لنډه سودا الله د سره وکړه بس دلته ایمان راوړل او الته جنت ته رسیدل دلته ایمان راوړل او الته چیرته رسیدل جنت ته معززو دا الله انعام وی او باز داسم راغلی ډېر زمانه تیر کړ په اسلام کې خدا مال په مینه کې ورکی وته د مال دولت په مینه کې وته به جناب رسول الله ته ګډه را لګلې زکات کې نبی علیہ السلام ول زکات کې مقبل وای زکات کې قبول نشو زکات چې د پیغمبر په حکم کې سوکړه اعتراض ور باندې وکړو او ډمبه ول مال دعا وکړه چې خدای مال راکې دولت راکې
چې مال دولت راغې نو بیا چې د زکات وخت راغی ویلې راول چې دا خو ما په دې تکلیفونو باندې ګټلې دي، دا مال خو ما په ډېر تکلیفونو باندې ډېر کړی، نو اوس دې نه تک څنګه ګټې غواړې؟ الله رب العزت د ګډو د چیلو محتاج نه دی، زما استاد د یوې دړې د غنم محتاج نه دی، زما استاد د زرو کې د 25 روپو محتاج نه دی. لیکن خيار خلق هغه وي چې زکات ور باندې راشي او ډیر وباسي، لږ نه ډیر وباسي. صدقې ټیم راغی لږو په ځای ډېرې وباسي.